د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د چنګاښ 13مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د 1404 لمریز کال لپاره د افغانستان د نفوس اټکل. په کندوز ولایت کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو او لویانو ترمنځ د ناتونۍ ناروغۍ زیاتې شوې دي. په بلخ کې د ځوانانو د مطالعې لپاره لیوالتیا زیاته شوې. او روسي ګرځنده شرکتونه افغانستان ته د سفرونو اعلانونه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د 1404 لمریز کال لپاره د افغانستان د نفوس اټکل. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې د 1404 هجري لمریز کال د اټکلونو مخې به د هیواد نفوس شاوخوا 14.4 میلیون کسانو ته ورسیږي. په دغه راپور کې راغلي چې له دې شمېر څخه 50 سلنه نارینه او 49 سلنه ښځې دي. دغه ادارې همداره زیاته کړې چې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه کابل تر ټولو ګڼ میشته ولایت بلل شوی چې نږدې 1.1 میلیون وګړي پکې اوسېږي. په کندوز ولایت کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو او لویانو ترمنځ د ناتونۍ ناروغۍ زیات شوي دي. د کندوز د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې هره ورځ له 200 ډېر ناروغان د دغه مرکز د داخله او ماشومانو څانګې ته مراجعه کوي. په همدې مهال کې د ناروغانو خپلوان د پر وخت رسیدګۍ او د روغتیايي کارکوونکو د ښه چلند څخه خوښي څرګندوي. د یاد روغتون مسؤلین له اسلامي امارت څخه غواړي چې د روغتون تشکیل او خدماتي ظرفیت زیات کړي. په بلخ کې د ځوانانو د مطالعې لپاره لیوالتیا زیاته شوې. په بلخ ولایت کې د ځوانانو د کتاب لوستلو لیوالتیا زیاته شوې ده او هره ورځ ګڼ شمېر ځوانان د مزار شریف ښار د مولانا خسته عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره ورځي. د راپور له مخې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت د ځوانانو د مطالعې د لیوالتیا د زیاتېدو خوښي څرګنده کړې او وایي د مطالعې او کتاب لوستنې فرهنګ پراخېدل د پوهې کچې لوړوالی او د یو پرمختللي او روښانه ټولنې نښه ده. ګڼ شمېر ځوانان چې هر ورځ زیات کتابتون ته د مطالعې لپاره راځي وایي چې د مولانا خسته کتابتون کتابونه او سرچینې د نن ورځې علمي اړتیاوو ته بسنه نه کوي. نو دوی اړ دي چې د نویو مطالبو لپاره یا خصوصي کتابتونونه لاړ شي او یا له آنلاین سرچینو کار واخلي. هغوی له اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي چې د مطالعې فرهنګ د پراخېدو د علاقمندانو د کتابتونونو ته د لاسرسي لپاره لا ډېر فعالیتونه وکړي او دغه کتابتون ته نوې علمي او مطالعوي سرچینې برابرې کړي. او وروستی خبر دا چې روسي ګرځنده شرکتونه افغانستان ته د سفرونو اعلانونه کوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ګرځنده شرکتونه تازه افغانستان ته د ونیزو سفرونو اعلانونه پیل کړي چې بیه شاوخوا $3,000 ده او روسي وګړو ته وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې افغانستان ته د ګرځنده کڅوړو بازار وروسته له هغې تود شوی چې د روسیې او د افغانستان د اسلامي امارت حکومت ترمنځ اړیکې پراخې شوي او مسکو اسلامي امارت حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړ. د
دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.